د طالبانو له لوري ایران ته د استشهادي بریدونو اخطار او په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې. ولس بیا وایي چې پر ایران د کمال خان بند اوبه وتړل شي، خو دا چې دفاع وزیر څه کړي همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته تر هغه چې د ایران دولت پر ایران کې میشتو کډوالو باندې ظلمونه کړي، تازه د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د کمال خان بندر اوبه پر ایران وتړلې او ایران ته یې ویلي چې د 1 لیټر اوبو بدل کې باید 10 لیټره تیل ورکړي. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې په ایران کې میشت افغانانو ته وایي چې تاسو مه خفه کېږئ، انشاءالله ډېر ژر به په ایران حمله وکړو او زیات شمېر مجاهد د استشهادي بریدونو لپاره آماده شوي تر څو ستاسو غچ واخلي. یو طالب مجاهد طالبانو ته وایي چې ځانونه د ایران سرحد ته ورسوئ او د خپلو مشرانو امر ته انتظار وکړئ. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلي دي او ډاډ یې ورکړی چې نور به تاوتریخوالی کموي. خو بلخوا بیا د طالبانو د دفاع وزیر وایي چې 10,000 مجاهدین یې د ایران سرحد ته استولي او د آماده باش خبر یې ورکړی دی. وروسته تر هغه چې طالبان واک ته رسېدلي، څو ځلې یې په سرحدي سیمو کې له ایران او پاکستان سره سخته جګړه کړې ده چې 2 ورځې وړاندې نیمروز ولایت کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پاکستاني چورلکې ډزې کړې وې چې پکې ناز جنرال سخت ټپي شوی و. تر اوسه ځینې طالب مشران د دې ظلم خلاف غږ نه دی اوچت کړی چې حقیقت به څه وي. د طالبانو له راتګ سره ځینې افغان ځوانانو، ښځې او ماشومان د طالب له ډاره بیا د بیکارۍ او لوږې له وجې وطن پرېږدي او په ډېرو سختو لارو په قاچاق ډول له هېواده بهر وځي چې ځینې د لارو په اوږدو کې مړه کېږي او ځینې بیا د ایران لخوا په داسې ظالمانه ډول وهل کېږي او په ډېرې بېرحمانه ډول وژل کېږي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او بریالي اوسئ.